پخوا زمانه کې د ایران یو باچا و چې د هغه نوم خسرو و. د خسرو یو عادت و چې د به خپل لباس او خپله حلیه بدله که او په خپل ولس به ګډ سو د پاره د دې چې د خپل د ولس د حالات څخه ځان خبر کړي. د معمول مطابق باچا خپل لباس او حلیه بدله که خپل وزیر د ځان سره ملګری کړي په ولس باندې ګډ سو. په دا ورځ باچا د غریبانو کالونۍ ته ولاړی، په تنګو ګلیو کې روان. د ښځو آواز واورېدی چې د یو کور سره روان و. باچا د دروازې خواته ولاړی او د دروازې سې وکتل چې درې خوندې په څرخ باندې لګیا دي، غنم څه وړه جوړوي. باچا د دوی پر خبرو باندې غوږ وناوی. په دا درو خوندو کې د کوم مشره خور چې وه هغې وویلې کاش زما واده د یو تناره والا سره وسي او زه د دا جنجټ څخه فارغه سم. دویمې خور ورته وویلې چې کاش زما واده د باچا د باورچي سره وسي او ما ته مزیدار کاني هره ورځ رامیلاویږي. د درېیمې کوچنۍ خور پر غږ کړو تاسو د ځانه شیخ چلیانې جوړې کړي دي، نو زما خواهش هم واورئ کاش زما واده د دې ملک باچا سره وسي او زه د دې ملک ملکه جوړه سم. باچا دا ګردې خبرې واورېدې، خپل وزیر ته یې وویلې چې دا کور ټاکي که او سبا ماته دا درې نجونې په محل کې حاضر که. باچا ګشت ختم کړي او خپل محل ته ولاړی د آرام دپاره. چې سهار سو د باچا د حکم په مطابق دا درې خوندې باچا په محل کې حاضر وې. باچا د دوی څخه پوښتنه وکړه چې پرون چې دوی کیسه کوله هغه څنګه کیسه وه؟ دا نجونې لږ وبېرېدې خو باچا ورته ویلې چې تاسو بیریږئ مه، ما ته پوره کیسه وکړئ. د درو خوندو خپله کیسه ورته وکړله. باچا د دوی د خواهش مطابق د اولې او د دویمې خور واده د تناره والا او د خپل باورچي سره وکړي او کومه چې د کوچنۍ خور وه د هغه سره یې خپله واده وکړي. لږ ټیم بعد د دوی خوندې د خپلې کوچنۍ خور طرف ته رالې. د دې عیش و عشرت چې ویل دی د دې سره په زړه کې ډېر حسد پیدا سو او دا کوشش یې شروع کړي چې موږ څه نه څه تره د خپله کوچنۍ خور د باچا په مخ کې ذلیله او شرمنده کو. لږ نور ټیم تیر سو، دا کوچنۍ خور حمله سوه. الله پاک دې ته کوچنۍ په نس ورکړي. د ډېر خوشحالۍ سره دې خپلې دوې خوندې راوبللې، خواست یې ورته وکړي چې کوم وخت زما کوچنۍ پیدا کېږي دا زما دوې خوندې به زما سره موجوده وي. دا دوو خوندو د دا کوچنۍ خور سره ډېر حسد کېدی، نو کوم وخت چې د دا کوچنۍ خور کوچنۍ پیدا کېدی دا دوو خوندو دا پلین ورته جوړ کړي، د دې دا کوچنۍ په صندوق کې واچوئ او د محل څه چې کوم نیر به یې دی په هغه کې تس کړئ او د دې د کوچنۍ پر ځای د پیشو یو کوچنی کښېږدوئ او په محل کې دا خبره مشهوره که چې د باچا کوم کوچنی پیدا سوی دی هغه د پیشې د بچي رقم دی. دا خبره باچا ته راورسېده. باچا ډېر سخت په غوسه سو او د خپلې کور والا د قتل کېدلو اراده یې جوړه که، خو وزیر منع کوي او ورته ویې ویلې چې ته لږ انتظار وکړه، په دې کې ماته لږ حکمت ښکاره کېږي. دا کیسه دا رقم نه ده. هلته هغه کوچنی چې په نهر کې په صندوق کې بند روان و هغه د باچا د مالی په نظر باندې رالی. د باچا مالی چونکې اولاد نه درلودی هغه صندوق راواخیستی، د هغسې یې کوچنی راوکښی او خپل کور والا ته یې ویوړی. کور والا یې ډېره خوشحاله سوه. دوی دواړو د هغه کوچني په پرورش باندې لګیا سو او صندوق یې پټ کړي، چا ته د هغه صندوق غږ نه دی کړی. بل کال رالی، د باچا د کور والا بیا کوچنی په نس سو او دا معصومې ښځې بیا خپلې خوندې راوبولې او ودې ته خواست وکړي چې د دې واره چې زما کوم کوچنی پیدا کېږي دوی دوی به خامخا زما خواته راځئ. دویم کوچنی چې پیدا سو دا دوه خوندو بیا پلین ورته جوړ کړي، هغه کوچنی یې په صندوق کې واچوئ، په نهر کې تس کړئ او د کوچني پر ځای باندې د سپي کوچنی بچی کښېږدوئ. په محل کې دا خبره مشهوره که چې د باچا چې کوم کوچنی پیدا سوی دی
هغه رنګ و روغن چې دی هغه د سپي په شانتې دی. په نهر کې روان هغه صندوق بیا د مالي په نظر ورلی. مالي هغه صندوق راواخیستی او اکشنه یې بیا خپل کور والا ته ویوړی. کور والا یې نوره خوشحاله سوه. صندوق یې پټ کړي، د دویم کوچني هم پرورش شروع کړي. دریم کال رانوی سو، د باچا د معاینې بیا کوچنی په نس سو. دا معصوم ښځې بیا خپلې خویندې راوبللې چې تاسو دواړې به ما خواته راځئ چې زما کوچنی پیدا کېږي. دریم کوچنی چې و د باچا لور پیدا سوه. دوی دا کوچنی راواخیستې په صندوق کې بنده که او د محل سره روان کم نهر دی په هغه کې صندوق تس کوي او د باچا د لور پر ځای باندې مردار مژک کښېږدوئ او په محل کې دا خبره مشهوره که چې د باچا چې کوم بچی پیدا سوی دی د هغه شکل د مژک په شانتې دی. هلته په صندوق کې بند کومه بچی چې وه هغه اتفاقاً بیا د مالي په نظر ورله. مالي صندوق راواخیستی او په هغه کې وکتل ښایسته کوچنۍ نجلۍ وه. خپلې کور والا ته یې ویوړه او د هغه یې هم پرورش شروع کړي. څو ورځې تېرې سوې. باچا ډېر سخت غوسه سو او خپل کور والا یې په یو پنجره کې بنده که او پنجره یې د جامع مسجد مخ ته کښېږده او ټول ولس ته دا حکم ورکوي چې هر یو د مسجد سره راوځي هغه به پر دا ښځې پر مخ توکي او که چا زما د حکم څه انکار وکړي د هغه سزا به موت وي. خلک مجبوره سو نو هر سړي به د دا ښځې پر مخ توکل. لیکن باچا ته به یې ډېرې بددعا کولې چې دا څنګه ظالم باچا دی. هلته مالي د درو سرو کوچنیانو پرورش په ډېر اعلی او احسن طریقه باندې شروع کړی و او دوی ته بالکل د شاهي شهزادو رقم تعلیم او تربیت ورکاوی. لږ ټیم تیر سو. د مالي کور والا مړه سوه. دا کوچنیان ډېر غمزده سو ولې دوی ته دا خپله مور معلومېدله. خو څه کوی سو خپل تعلیم یې برقراره وساتئ. مالي د دوی پوره مدد کوئ. د باچا سې اجازت وغوښتئ او په دا خپل ښار کې یو غټ محل جوړ کړي او سره یې یو ښایسته باغ هم جوړ کړي. دا کوچنیان راغټ سولو. خو دلته یوه مسله دا پیښه سوه چې دا کومې دوې خویندې وې هغو ته دا معلومه سوه چې دا کوچنیان چې دي د دوی د کوچنۍ خور دي. دا درې کوچنیانو کې د یوه نوم برهان و، دا بل نوم پرویز و او د نجلۍ نوم پریزاد وه. دا دوو خویندو چونکې د خپلې کوچنۍ خور سره حسد درلود دی نو دا ترتیب یې جوړ کړي چې په څه نه څه طریقه سره پریزاد، برهان او پرویز مړه کړي. دوی یو بوډۍ ښځې ته دا کار په لاس ورکړي او هغې ته ولې چې ته دا کوچنیان مړه کړه. په دا مابینځ کې دا مالي هم مړ سو. دا کوچنیان یوازې پاته سو. دا بوډۍ ښځه راله. پریزاد یې دروازه را وټکوله او د هغې سې دا درخواست وکړي چې زه اودس کومه او لمونځ کول غواړم. پریزاد د داسې ډېره متاثره سوه. دې ته د اودس اوبه ورکړې. دې خپل لمونځ وکړي او دا بوډۍ ښځې د پریزاد سره خوږې خبرې شروع کړې. پریزاد دا بوډۍ ښځې خپل باغ ته بوته. باغ یې ورښکاره کړي. دا بوډۍ ښځې پریزاد ته وویل چې دا خو ډېر ښایسته باغ دی خو په دې کې د درو شیانو ډېر سخته کمي ده. که چیرې هغه درې شیان کې وای نو دا به ډېر ښایسته باغ وای. پریزاد ته تجسس ور ولوېدی او د دې څه پوښتنه وکړه چې هغه درې شیان څه دي. دا بوډۍ ښځې ورته وویلې چې هغه درې شیان راوړل ډېر ګران کار دی. د هر چا د وس کار نه دی. خو پریزاد بیا هم پوښتنه جن وکړه چې ته یې ما ته راوښایې. دا بوډۍ ښځې ورته وویلې چې په دا باغ کې د یوې مرغۍ کمي ده چې هغه خبرې کوی سي او د یوې درختې کمي ده چې هغه بدلې وی سي او د یوه سنیري فوارې کمي ده چې په دا باغ کې یو سنیري فواره وای نو دا به ډېر خوند کولی. دا درې شیان که چیرې ته دا باغ ته راوړې نو دا به د مځکې پر سر د جنت یو ټوکړه وي. دا بوډۍ ښځې پریزاد ته دا کیسه وکړه او د باغه څه ولاړه. ماښام چې د پریزاد
دوه وروڼه پرویز او برهان رالو، نو خپله خور ته چې وکتل دا دی لږ غمجنه ورته ښکاره سوله. دا دواړو وروڼو د فریزات څه پوښتنه وکړه چې ته ولې پریشانه یې؟ فریزات دا کیسه ورته وکړه چې دا رقم ښځه راله او ما ته دا رقم کیسه وکړه چې یو مرغۍ چې خبرې کوی سي او یوه درخته چې بدلې وی سي او یو سونیري فواره چې په دا باغ کې وي نو دا باغ به ډېر ښایسته وي. برهان ورته وویلې چې خوره ته پریشانه کېږه مه، ما ته یې راوښیه زه به تاله دا درې سره شیان راوړم. دا بوډۍ ښځې فریزات ته ویلي وو چې د دې ملک څه د 20 ورځو په سفر باندې یو بل ملک دی چې هغه ته هندوستان وایي، په هغه کې دا درې شیان میلاویږي او لار یې هم ورښولې وله. فریزات دا لار خپل ورور ته وروښوله. خپل ورور د دا خپلې خور سره رخصت واخیستی او ورته وویلې چې زه به سبا په دا سفر باندې وځم. د سفر د شروع کېدو څخه مخته برهان خپلې خور فریزات ته یو خنجر ورکړي او ورته ویې ویلې چې دا زما نښاني د ځان سره کښېږدوه، که دا خنجر تور واوښتی نو د دې څخه دا مراد دی چې زه په یو مصیبت کې یم، او که دا خنجر په وینو باندې سور سو د دې څخه بیا دا مراد واخله چې زه مړ شوم. برهان په خپل سفر باندې روان سو. 20 شپې سفر وکړي. پر لارې باندې دله په مخ کې یو بابا ورغلی چې دغه پر مخ باندې ډېر ویښتان رایله و. برهان خپله د جیب څخه کینچي راوکښه او د دا بابا ویښتان یې ورپرې کړو، د مخ یې ورصفا کړي او د داسې پوښتنه وکړه چې زه دا رقم روان یم او په دا درو شیان پسې ګرځم د خپل خور دپاره یې وړم. هغه بابا درته وویلې چې هغه ځای خو ماته رامعلوم دی، خو هلته تلل ډېر ګران کار دی، د هر چا د وس کار نه دی. برهان ورته وویلې چې ته ماته دا لار راوښیه زه هلته ځم. بابا درته یو ګین ورکوي او درته یې وویلې چې دا ګین یې پرېږده او پر خپل اس باندې سپور سه، دا ګین به ته هغه غره ته ورسوي چې په هغه کې ته د درې شیان پیدا کوی سې. خو یوه خبره یاد لره، دا غره چې ته کوم وخت خیږې دلته به ته ډېر اوازونه او ډېر خبرې واورې، شاته به ته نه ګورې او دا خبرو کې به چرت نه وې. که دې چیرې چا شاته وکتل نو هلته به ځي پر ځي باندې ته ډبره سې. برهان خپل اس روان کړي او ګین یې د مخ ته روان و او ګین روان هغه غره مخ ته ودرېدی. برهان د اس سره شوه سو او پر غره باندې ختنګ شروع کړي. پر غره چې دی لږ مخ ته ولاړی د ډېر سخت اوازونه واورېدل چې په هغه کې دته ډېرې سختې ښکنځل کولو، خو ده په هغه ښکنځل باندې باور نه وکړي. د بابا خبره په یاد وه چې شاته به نه ګورې په خبرو کې به چرت نه وی. لږ نور مخ ته ولاړی دته ډېر سخت ښکنځل بیا شروع سو. داسې ښکنځل شروع سو چې ده له ډېره سخته غوسه ورله، د توره راوکښه او شاته چې وکتل پر هغه ځي باندې دی ډبره سو. دلته د فریزات په لاس کې کم چاقو چې و هغه تور واوښتی. فریزات هغه چاقو خپل ورور پرویز ته ورښکاره کړي. پرویز چې دا ویل دی، پرویز دا مراد واخیستی چې د ده ورور برهان په یو سخت لمحه کې ګرفتاره دی او په مصیبت کې دی. د خپلې خور څخه اجازت واخیستی چې زه ځم د خپل ورور بدله اخلم او هغه د دا مصیبت څخه رایله کوم. او د تلو څخه مخکې خپلې خور ته یو امیل ورکړي او ورته ویې ویلې چې کوم وخت دا امیل دانې سره ګډې سي نو دا مراد واخله چې زه مړ سوم، او که چیرې دا امیل دانې سره نږدې سوې نو دا مراد واخله چې زه په مصیبت کې یم. لږ شپې تېرې سوې. فریزات د خپلو وروڼو د حفاظت دعاګانې شروع کړې. دلته پرویز په سفر باندې روان هغه باباجي ته ورسېدی چې کوم ته د ده ورور راغلی و. د هغه باباجي سره سوال وکړي چې تا ته داسې ځای نه دی در معلوم چې په هغه کې دا درې شیان ما ته میلاو سي. باباجي ورته وویلې چې هغه ډېر ګران کار دی. اوس څو ورځې مخکې ستا په شانتې یو ځوان راغلی په دا شیان پسې په دا درو شیان پسې ګرځېدی او زما دا ګمان دی چې هغه اوس مړ سوی به وي.
پرویز ورته وویل چې هغه زما ورور و، باباجي ته ماته هغه ځاګی راوښیه، زه د خپل ورور بدله اخلم. باباجي بیا یو ګین ور راوکښی، ده ته یې وویلې چې دا ګین واخله او خپل مخ ته تس کړه، دا به تا هغه علاقه ته ورسي چې په هغه کې ته دا 3 شیان پیدا کوی سې. خو زما دا خبره یاد وساته چې کوم وخت ته پر دا غره خیږې، ته به قسم قسم اوازونه اورې، په دا اوازو کې به چورت نه وایې که او شاته به نه ګورې، که دې چیرې شاته وکتل ځې پر ځې به ډبره سې. پرویز هغه ګین په مخه واخیستی او هغه غره ته ورسېدی. د غره ته چې ورسېدی، دی د خپل اس سره شوس و او پر غره باندې ختل یې سټارټ کو. چې دی لږ پر غره وخاتی، دا اوازونه واورېدل خو چورت یې نه کې ووایي. بیا لږ نور پر غره وخاتی، ده ته ډېر سخت ښکنځل وسولو، ده له ډېر سخت غوسه راله، تور یې راوکښه چې شاته یې وکتل ځې پر ځې باندې ډبره سو. دلته د فریزات سره د پرویز چې کوم عامل و، دغه دانې یو بل ته نږدې سوې. فریزات ته دا معلومه سوه چې د دې دا بل ورور هم په مصیبت کې ګرفتاره سو، نو د ځان سره یې دا اراده وکړه چې زه به ځم او د خپل د وروړو بدله به اخلم او خپل وروړه به رایله کوم. فریزات پر اس باندې سپره سوه او پر هغه لاره باندې سفر شروع کړي چې کوم دې ته هغه بوډۍ ورښولې وه. دا هم هغه باباجي ته راورسېده او ورته ویې ویلې چې زه دا رقم په 3 شیانو پسې ګرځم چې په هغه کې یوه د خبرو کولو مرغۍ او د بدلو ویل درخته او د سونیري فوارې په تلاش راوتلی یم. دا به ماته چیرې میلاو سي. باباجي ورته وویلې څو ورځې مخکې 2 نور ځوانان هم راغلي وو او دا شیان پسې ګرځېدل. فریزات ورته وویلې چې او دغه زما 2 وروړه وو او زه هم په دا لاره باندې راغلی یم، دغه 2 وروړو بدله به م اخلمه. باباجي ورته وویلې چې دا ګین واخله، دا ګین به تا هغه غره ته ورسوي چې په کوم کې ته دا 3 شیان پیدا کوی سې. خو زما دا خبره واوره چې په دا غره باندې چې ته کوم وخت خیږې، ته به قسم قسم خبرې واورې، خو شاته به نه ګورې، که دې چیرې شاته وکتل ځې پر ځې به ډبره سې. فریزات چونکې هوښیاره ښځه وه، دې په خپل غوږو کې پنبه واچوله. دا باباجي چې ورته وکتل چې ما ته دا امید دی چې ته به دا سفر پوره کړې. فریزات روانه سوه، غره ته ورسېده او په غره باندې ختل سټارټ کو. دې ته قسم قسم اوازونه ویل کېدل خو دې شی هم نه اورېدی، ولې د دې په غوږ کې پنبه وله. په غره باندې دا وخته او پر لارې باندې یوه مرغۍ پیدا کړه چې هغه خبرې کولې. دې هغه مرغۍ راواخیسته، بیا لږ نور مخته ولاړه، دې یو درخته پیدا کړه چې هغه به دلې ولې. د مرغۍ صاحب پوښتنه وکړه چې دا درخته به زه څنګه د ځان سره وړم. هغې ورته وویلې چې یو کوچنی شاخ دې راپرې کړه. هغسې کوچنی شاخ راپرې کړئ او لږ نور مخته ولاړه، هلته دا کوم سونیري اوبه چې وې هغه یې پیدا کړلې. نو مرغۍ صاحب پوښتنه وکړه چې دا اوبه به زه څه به کوم، څه رقم به وړم. هغه ورته ویلې چې دلته یو جېک پروت دی، هغه جېک جنډک کړه. هغه جګ یې هم جنډک کړئ. او بیا د مرغۍ څخه پوښتنه وکړه چې زما وروړه چیرې دي، هغه زه څنګه پیدا کړم. مرغۍ ورته وویلې چې د ستا وروړو دلته ډبره سوي دي، پر هغه باندې اوبه واچوه. فریزات اوبه راواخیستې، پر خپلو وروړو باندې چې واچولې، هغه د ډبرې سره ووتو. او دا رقم نور هلته کوم خلک چې ډبره سوي وو، پر هغه باندې هم اوبه واچولې او هغه یې مړه خلاص کړو. ټول خلک پر خپل اسان باندې خپل کور طرف را روان سو. دا وروړو له فریزات به ډېر خوشحاله سو چې د دوی خور په دوی پسې راغله او دوی 2 یې ازاد کړو. په خپل کور کې دوی هغه درخته ولګوله او د مرغۍ یې په قفس کې واچوله او اوبه یې په خپل فواره کې واچولې چې د هغه فوارې څه به دوی ته اوبه ډېر په ښایسته انداز کې ښکاره کېدلې. لږ ټیم نور تېر سو. باچا یو وخت پر خپل لار باندې را روان و، نو په لار کې پرویز او برهان ولاړ و. باچا چې دوی ته وکتل، دوی طرف ډېر مایله سو. دوی 2 ته چې وکتل، په زړه کې ډېر سخت محبت پیدا سو. دوی یې پوښتنه وکړه چې دوی چیرې روان یاست. دوی ورته وویلې چې موږ دلته په ښکار باندې روان یې. باچا ورته وویلې دا ښکار خو منع دی، دوی څنګه ښکار کوئ؟ دوی دواړو معذرت ورته وکړئ چې باچا سلامت، موږ نه وو خبر چې په دا علاقه کې ښکار منع دی.
بله وار به داسې غلطي نه کیږي. باچا ورته وویل خیر دی، هېڅ مسله نه ده، بله وار خیال ساتئ. خو بیا هم ته راته ووایاست چې دوی څه رقم ښکار کوئ. دوی ورته وویلې چې موږ خو دا د شیر په ښکار پسې راوتلي. باچا ورته وویل چې درځئ زه هم دوی سره ښکار کوم. لږ ټایم تېر سو، د دواړو وروڼو یو شیر ښکار وکړ، یو باچا طرف ته رالو. باچا ډېر سخت متاثره سو او دوی دوو ته د خپل محل دعوت ورکوي. دا دواړو وروڼو ورته وویلې چې موږ خو ستا دعوت ضرور قبلوو، خو زموږ یوه خور ده، موږ د هغې سره واده کړې ده چې موږ به د هغې د مشورې بغیر یو کار نه کوو. نو ته موږ ته ټایم راکړه، نن به موږ د خپلې خور سره مشوره وکړو، سبا به ستا مېلمانه سو. باچا ورته وویل سمه ده. دا بله ورځ بیا باچا دوی له په ښکار کې په مخه ورغلی. باچا ورته وویلې چې دوی ولې نه راغلاست. دوی ورته وویلې چې موږ څه دا ستا خبره ویره سوه، موږ د خپل خور سره مشوره نه وکړه، نن به خامخا مشوره کوو او سبا به ستا خواته درځو. دوی خپل خور ته کیسه وکړله. خور یې ورته وویل چې زه د مرغۍ څخه پوښتنه کوم. فریزا دواړه د مرغۍ څخه پوښتنه وکړله. د باچا زما دوو وروڼو ته دعوت کړی دی، څه زما وروڼو ته دا پکار ده چې د باچا دعوت قبوله کړي. مرغۍ ورته وویل او دوی دې د باچا دعوت قبوله کړي. نو دا فریزا خپل وروڼو ته وویل چې تاسو د باچا دعوت ته ولاړ شئ. دا دوه وروڼه د باچا دعوت ته ولاړو. باچا د دوی ډېر اکرام وکړي او دوی چې کوم وخت راتللو باچا ته دا دعوت وکړي چې ته هم موږ غریب خانې ته سبا راسه، موږ ستا دعوت کول غواړو. باچا ورته وویل ټیک دی. دا وروڼو لاړو. فریزا ته وویل چې سبا د باچا دعوت دی، دغه بندوبست وکړه. فریزا راولاړ سو، د مرغۍ څخه پوښتنه وکړه چې زه چش تیار کړم. مرغۍ ورته وویلې چې ته د خپل باورچیانو سره ښه خوراک تیار کړه او یو د موتیانو کیر هم تیار کړه. فریزا ورته وویل د موتیانو کیر څنګه راځي؟ مرغۍ ورته وویلې چې د فلانۍ درختې لاندې هلته خزانه پټه ده، د هغه څه کیر جوړ کړه. فریزا ډېره حیرانه سوه چې د موتیانو کیر څنګه جوړیږي، خو مرغۍ ورته وویل ته یې ترنګ جوړ کړه. فریزا دغه موتیان راواخیستو، خپل باورچي ته یې ورکړو چې د دې نه ته یې ترنګ نه یې ترنګ کیر جوړ کړه. خو باورچي هغه موتیان راواخیستو او دغسې د کیر په شانتې یو شی ناشی جوړ کړي. باچا چې دعوت ته راغی، دوی د هغو اکرام وکړي، هغه ته د خوراک ډېر شیان کښېږدول. خو باچا نظر پر موتیانو باندې ونښتی او د دوی څخه پوښتنه وکړه چې دا موتیان دلته چش غواړي. فریزا ورته وویل چې دا د موتیانو کیر دی. باچا ډېر حیران شو چې د موتیانو کیر د څه غواړي، دا خو ډېر بېهوده کار دی. فریزا ورته وویل دا به د دې جواب به زموږ مرغۍ تا ته درکړي. مرغۍ ته یې وویلې چې ته دا کیر ولې تیار کړی دی؟ مرغۍ ورته وویلې په دې کې د بېوقوفۍ څه کار دی، د بېهودګۍ څه کار دی چې کوم وخت ستا ماینې د سپي بچی راوړئ، د پشي بچی راوړئ او مړ مږک یې راوړئ، ته دا سوچ ولې نه وکړئ چې دا څنګه د بېهودګۍ او څنګه د بېوقوفۍ کار دی، دا چې دلته د موتیانو په کیر باندې ته دا وایې چې دا ډېر د بېوقوفۍ کار دی. باچا ډېر حیرانه سو او د مرغۍ څخه پوښتنه وکړه چې ته په حقیقت خبره یې، نو ماته نور معلومات راکړه چې دا زما معاینې او د زما ښځې دا کشنیان ولې راوړو. مرغۍ ورته وویلې چې ستا معاینې د ستا ښځې چې دی سم کشنیان راوړي دي، د سپي کشنه یې نه دی راوړی، د پشي کشنه یې نه دی راوړی او مړ مږک یې نه دی راوړی. ستا 3 بچان سم انساني بچان پیدا سو او دا وخت ستا مخ ته ناست دي، هغه دا 3 کشنیان دي. باچا ډېر سخت خوشحاله سو او خپل 3 کشنیان یې په غوږي کې ونیوو او د مرغۍ شکریا ادا کړله او ډېر سخت شرمنده هم سو. ولې ده ته خپله معاینه ور په یاد سوه چې ده په کیت کې د جامع مسجد مخ ته ایښی وه او د هغه پر مخ باندې په زرو خلکو ټکلي وو. باچا ژر تر ژره د جامع مسجد مخ ته راغی او د خپلې ښځې په پښو کې ور ولوېدی، دغسې معافیانې واخیستې او دغسې معذرت طلب کړي.